د یو نیک سړي لور وفات شو. هغه هم نیک ول، طاعت و عبادت او د الله تعالی په ذکر تلاوت د قرآن کې بېژوندي دي. د دې پلار یې ډېر سوچ پکې بند و، له ډېر یې فکر و غم ورسره و چې زما د لور به څنګه حال وي. یو ځل دا دې په خوب کې لور ورته راغله. دې پلار پوښتنه ځینې وکړه چې بچې څنګه جهان ته ولاړې او څه در سره وشو او څه دې ارمان دي؟ لور ورته وویل بابا جان ډېره لویه دنیا له ولاړله، ډېر لوی جهان دی، الله راته بخښ و مغفرت وکړه. ارمان مې دا دی بابا جان قسم دې نن موږ څه نشو کولی او د څه په قدر باندې پوهېږو. د سبحان الله، د استغفار، د ذکر تلاوت او د کتاب د قرآن کریم په تلاوت او د 2 رکعته لمونځ په قدر د اودس په قدر باندې پوهېږو، خو عمل نشو کولی. او بابا تاسو بیا عمل کولی سئ لیکن په قدر باندې نه پوهېږئ څنګه چې موږ ولیدي. قسم درته اخلم زما بابا جان یو ځل سبحان الله ویل، یو ځل استغفار ویل، یو ځل الله اکبر ویل، یو ځل کلمه ویل یا 2 رکعته لمونځ کول، په دغه دنیا کې چې زه ځینې رالم ته چې پکښې کې یعنې د دنیا در ټولو اسبابو در سرو او سپینو او تر نغدو در پورو در پلانو در بستان تر کورو در بنګلو قسم دې دا ماته محبوب ده. او قسم درته اخلم بابا جان د یو سبحان الله قدر دلته در هغه هر څه چې هلته انسان ته میلاو سي او ټوله دنیا چې ستاسې دلته قدر پر زیات دی.